همونه ملګرو د هر څه نه مخکې ټولو هېوادوالو ته ډېر ډېر مبارک چې افغانستان بریا حاصله کړله او میچ یې وګټو د هغه چا نه یې وګټو چې یاره د چا نه ګټل زموږ ارمان و دغه مخکې ملګرو دا د ډېرې خوشحالۍ نه ما بېحده خوشحال یم بېحده خوشحال یم ټول افغانستان ملت ته دغه سترې بریا ډېر غټ ډېر مبارک شه ځکه چې افغانستان نن میچ ګټل نه چې آسټرالیا نه افغانستان نن ورلډ کپ وګټو هغه کارکردګي افغانستان پیش کړه هغه کارکردګي افغانستان وکړه چې کوم افغانستان کرکټ مینوال غوښته کوم د افغانستان کرکټ د فینس د ارمانو کوم د افغانستان د کرکټ ټیم ارمانو یقینا چې یو سل نه څلوېښت سکور دا آسټرالیا ته ډېر کم هدف و خو افغانستان چې کوم فیلډینګ نن کړی دی کوم بالینګ نن کړی دی خاص کر ګلبدین نایب چې کوم نن کیچونه اخیستي دي که نه خاص کر د مکسویل کیچ چې بین احمد واغستو دغه ډېر په زړه پورې کیچ و ډېر زبردست کیچ و څومره چې موږ د دې فیلډینګ تعریف وکړو هغه به کم وي او نن میچ کې همدغه شان فیلډینګ په کار و لکه څنګه چې نور احمد کیچ واغستو څنګه چې ګلبدین کیچونه واغستل څنګه چې ګربز کیچونه واغستل څنګه چې بالینګ د هلکانو وکړو بالکل همدغه شان نن په کار و د آسټرالیا خلاف په دې سکور په دې دومره سکور کې نو افغانستان په ننني میچ باندې که تاسو هم خوشحاله شوي وئ نو په دغه ویډیو سره شیر کړئ او ډېر ډېر شیر کړئ چې هر ملګری خبر شي هر افغاني خبر شي هر پښتون خبر شي چې افغانستان میچ ګټلی دی یقینا چې افغانستان نن کوم بالینګ وکړو د تعریف وړ بالینګ یې وکړو فضل حق فاروقي نوین الحق راشد خان ګلبدین نایب خاص کر چې کوم بالینګ کړی دی په څلور اوورو کې صرف شل سکور او څلور مهمې وکټې نوین الحق هم دغه شان څلور اوورو کې شل سکور درې وکټې راشد خان هم دغه شان څلور اوورو کې دېرش یو وکټ ډېر زبردست بالینګ یې وکړو ډېر زبردست مقابله د آسټرالیا ټیم سره وکړو هغه آسټرالیا چې کوم آسټرالیا به انکار کوو د افغانستان د ټیم د کوم آسټرالیا به افغانستان سره سیریز نه کوو افغانستان سره به میچ نه کوو کېدای شي دا ډېرې وجه پکې وي کېدای شي دا وجه پکې آسټرالیا ته ښکاره کېدی چې یاره آسټرالیا د افغانستان ټیم آسټرالیا ته کمزوري ښکاره کېده او د افغانستان سره مقابله نه کوله اوس په خپل افغانستان سره د ډېره ښکاره مقابله کوي یو ځای کې د ډېر زیات خفه شوم چې مکسویل به کله سنګل هم وکړه نو خندل به کله چې به چکم ووایه نو خندل به نو داسې دی که نه چې تکبر او غرور دا ښه شی نه دی عاجزي دا ښه شی دی او افغانستان د نننۍ بریا د ټولو هېوادوالو ته ټول افغانستان کرکټ فینس ته ټول افغانستان ملت ته ډېر ډېر مبارک وي چې په هر ځای کې د افغانستان کرکټ فینس دي یقینا چې جانټن ټراټ ډېره خواري وکړه د ټیم سره خاص کر ډیون براو کوم چې د ویسټ انډیز کوم ښه بیټسمین او الراونډر تېر شوی دی د افغانستان کوچ دی دا ټیم نو منټور په حساب باندې نو هغه ډېره خواري وکړه د ټیم سره بهر باونډرۍ سره ولاړو چنټروټ بالکل کرسۍ کې کېناستلی دی هغه هلته مغه شانه په ځای باندې ولاړو ټیم په ټیم باندې مطلب هغه یې به پوی کول چې داسې وکړئ داسې وکړئ نو راشد خان زبردسته کپټنسي وکړله یقینا چې کپټنسي دې وي او همداسې دې وي راشد خان په شان کپټنسي دې وي او داسې د راشد خان په شان کپټنان دې الله پاک افغانستان له نور هم ډېر ورکړي او راتلونکی میچ د افغانستان د بنګلادیش سره دی ان شاء الله چې هغه میچ وګټي ان شاء الله افغانستان به سیمی فاینل ته کوالیفای وکړي نو تر دې دمه چې افغانستان څومره ښه بیټینګ کړی دی څومره ښه بالینګ کړی دی څومره ښه فیلډینګ کړی دی ټولو هېوادوالو ته دې بیا هم مبارک وي که تاسو هم د افغانستان د کرکټ مینهوال وي او د زړه نه مینهوال وي نو په کمنټ کې افغانستان زنده‌باد ولیکئ نوین الحق زنده‌باد ولیکئ خاص کر ګلبدین نایب نن زنده‌باد د هغې دپاره ولیکئ چې یاره بالکل بهترین بالینګ یې کړی دی بهترین فیلډینګ یې کړی دی خاص کر نور احمد چې کوم کیچ اخیستی دی مکسویل دغه د تعریف وړ کیچ دی بالکل چې یاره په دغه کیچ باندې ټول میچ افغانستان طرف ته راووښتو که مکسویل یې شوی نه وی نو دغه میچ که سخت شوی وي خو مکسویل بیا هم یو ښه پلیر دی او میچ بګړلی وي خو افغانستان آسټرالیا ته ماتې ورکړله ډېره غټه ماتې ورکړله او افغانستان زنده‌باد او بهترین بالینګ یې وکړو ګلبدین زنده‌باد په کمنټ کې ټولو ته زنده‌باد او افغانستان زنده‌باد او دغه هلکانو چې زنده‌باد ولیکئ چې بهترین بالینګ یې وکړو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو د افغانستان د بریا په هیله باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک چې کوم ملګري خبر نه چې ټول خبر شي ټول پښتانه خبر شي چې افغانستان آسټرالیا ته ماتې ورکړله بهترین شکست یې ورکړو د الله په امان